د افغانستان د ځنګلونو په اړه تازه او بد خبر. ملګري ملتونه تیرو 15 کلونو کې د افغانستان 34 سلنه ځنګلونه له منځه تللي. ملګرو ملتونو نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي په افغانستان کې د تیرو 40 کلونو جګړو او ناغېړیو د دغه هیواد پر ځنګلونو ډېرې اغېزې کړې دي. دغه ادارې پرون په یوه معلوماتي ویډیو کې ویلي افغانستان 1.78 میلیونه هکتاره ځنګلونه او ځنګلي سیمې لري. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې وایي یوازې په تیرو 15 کلونو کې افغانستان 34% ځنګلونه له منځه تللي دي. د افغانستان په بیلابیلو برخو کې له کلونو راهیسې په خپلسري ډول د ځنګلونو وهل روان دي چې حکومتونه یې لا هم په بشپړ مخنیوي نه دي بریالي شوي. د مارچ 21مه د ځنګلونو نړیواله ورځ ده او له 2014 کال راهیسې هر کال په نړۍ کې د دې لپاره لمانځل کیږي چې د انساني نړۍ په ژوند کې د ځنګلونو اهمیت ژوندي وساتل شي. بلخوا افغانستان بانک راتلونکي شنبې 15 میلیونه ډالر لیلاموي. د افغانستان بانک نن ورځ په یوه خپاره کړې خبرپاڼه کې ویلي چې د افغانیو پر وړاندې د ډالرو د ارزښت د کمښت په موخه د روان کال د وری میاشتې په 4مه نیټه 15 میلیونه امریکایي ډالره د لیلام په ډول پلوري. په خبرپاڼه کې ویل شوي چې په شرایطو برابر ټول صرافان او تجارتي بانکونه کولی شي چې په دغو داوطلبۍ کې دې ګډون وکړي او د داوطلبۍ ګټونکي مکلف کړي چې خپل حسابونه د ورځې تر پایه پورې تصفیه کړي. په خبرپاڼه کې دغه راز یادونه شوې ده چې د معلوماتو قسپي ترسره کول مجاز نه دی او د لیلام ګټونکي دې د خپل ضمانت پیسې ټول یو ځای نغدي او یا هم په حوالې سره په ټاکلې موده کې په بانک کې تحویلي کړي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم د افغانستان بانک د افغانیو پر وړاندې د ډالرو د ارزښت د کمښت په خاطر 15 میلیونه ډالر پلورلي وو.